ما کندن چیزا. تو چرا این کار کردی؟ چرا که مردم است؟ خدا ما باشیم. د شپې دغه خلک کشف شوي وو، بیا د شپې دوی را ایستلې ده، دلته یې دغه اتاق ته راوستې ده. دغه دی اوس دغه خاورې هک که تاسو وینئ دغه هم بېګه را ایستل شوي دي، دغه واروین یې مات شوی دی، دغه دی هغه خاورې هم تازه دي. نه خونه ما کندن چیزا. تو چرا این کار کردی؟ چرا که مردم است؟ خدا ما باشیم. چی میگی؟ میگه نکن. سالای تا میگه نکن. نه میگه نکن. کاری صاحب تو اول از چی بپرس. و احمد مولا صاحب یکی دیگه چی میگه؟ از این کلی پرسان که باز ما بگویم چی میگه مقصد. چرا به خاطر چرا؟ چیت میشه مثلا چی نسبت داره بود؟ تو بگو که شما در چیکار کنید؟ در گرد نمیفهمه. مگه نه مگه بکنه. بیا خاله بیرون. چرا؟ یک دفعه چی نکن کاری صاحب. فهمیدی؟ یک دفعه بزر باش. تو ازش پرسان چی میگه؟ او دقیقا نمیفهمه. او مگه نه. هلو. چی اینجا بیادم خانه که چیز آمده زوزه آمده از خاطر وقتی مگه چرا چیز کده اینجا کجا هستی تو؟ بیا اینجا وقتی ترکان نداره چه نامش؟ وقتی نیکبخت چیت میشه؟ ترکسون اما نگو قول مقاله خیره چه قصد نکن چه قصد همین نکن چیز واس کنه خیره بگو چه قصد نکن خیره بپرش تو نگو وقتی آرام بشی تو چه قصد نکن کار نداره تو کار کار نداره تو وقتی کار نداره تو یه زد میکنه واش خرابه بیرار جو نه رکیه همین چیز کنه چیزا نمیمونه خانه چرا نمیبری را؟ چه خانه پیسه میگم نمیشه یه شور خوردم نه ساعت روانی پیسه نمیگیره دولتی است. نه که زد نمیشه خورده نمیتونه این ایزنه زد فرض نمیشه یکی نمی که می دروازه شو واز کنه قد سوته و کل چیز میزنه تا خیره وقتی تو یعنی کار دیگه شور نداره میده خیره داو زده میرن نکنه که دروازه شو واز کنه خودش گفت که مقصد ما در اینجا چی میشن؟ خب چرا اول نبردی شفاخانه یا شفاخانه اول برده بودی نشده نمیجا مانده چقدر دیر میشه که اینجا مونده؟ چند سال؟ 20 سال دیر میشه؟ اینجا 20 سال؟ سابقه هم نداره اومد بیرون در اینجا دفته و خواه میگه دیگه میگه باز و پاس 20 سال دمی یک چیز اینجا نه کل چیز کل اینجا هست باشه گپ بزنم چی میگه دا چی نکن مقصد آرام بش وقتی دغه ښځه ده چې ظاهرا معلومیږي چې اوس ورته حمام ورکړل شوی دی، د شپې دغه خلک کشف شوي وو، بیا د شپې دوی را ایستلې ده، دلته یې دغه اتاق ته راوستې ده او سر یې پاک پیکل کړی دی، اوس په دغه حالت باندې شوې ده. حتی تر اوسه پورې دغه 26 کاله چې هلته تېر کړي دي نو بیخي داسې شوې ده لکه یو وړ ماشوم داسې شوې ده. تر اوسه پورې 40 کلنه 45 کلنه شاوخوا به وي، زیات عمر یې نه دی، نو سخت ظلم ورسره شوی دی، یعنې د انسانیت د چوکاټ نه د حیوان سره به څوک د رقم چلند نه کو لکه دغه ښځې سره چې دغه چلند شوی دی. په دغه 26 کالو کې نه یې حمام کړی دی او نه یې ځای بدل شوی دی، نو ډېر سخت ظلم ورسره شوی دی دغه ښځې سره.
تعرف يا قلنيش مرشورنت خيرات شنبوري اشتاق هرنقدت نايدارك بهد ما خيرات شنبوري. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د لسمې حوزې د پولیس او د لسمې حوزې استخباراتي د کشف او د کنټرول ملګرو یو ځای کشف کړ چې یو نفر خپله خور په داسې ځای کې اچولې چې هغه د انسانیت تقاضا نه وي. هلته دغه کومه کړکۍ چې تاسو وینئ دغه همغه پلاستیکونه ورپسې چسب شوي دي. دا پلاستیکونه اوس شکول شوي دي. دغه ښځه چې کومه دلته اچول شوې 25 کاله یې په دغه ځای کې زندګي کړې ده. وروسته د 25 کالو بیا دغه را ایستل شوې ده. نن شپه البته را ایستل شوې ده. نو د دغه ښځې په حق کې ډېر سخت ظلم شوی. خپل ورور یې ظلم ورسره کړی دی. دوی ته څه روحي تکلیف پیدا شوی دی. نورې 25 کاله هم دلته تېر کړي دي. نه په د 25 کالو کې د دې لباس بدل شوی دی او نه هم اما دروازه را خلاص کړه. ما یک کم پس جریان د دغه 25 کالو کې نه لباس بدل شوی دی او نه تشناب ته ایستل شوې ده. بیخي هغه ښځه اوس عمر یې تقریبا شله شوې ده. عمر یې 50 کالو ته رسیږي. تر اوسه پورې یې عقل سم کار کا او باش پلیس با اینا که جای را که چیز میکنه وازینی را این شاو بسته بود. حالی اونش رو باز کرده. نه معلوم میشه تارای عنکبوت میبینی که هیچ جریان اینا نمیشه. داخل اگه برن دارن برو اینا واسه داره بچه. دغه دی اوس دغه خاورې حق تاسو وینئ دغه بېګه را ایستل شوي دي. دغه ور وینې مات شوی دی. دغه دی هغه خاورې هم تازه دي. برو پلیس وکیل صاحب حتی د یو حیوان سره ته روشنی کو وکیل صاحب سره چی والا زیرا ندم شور داده گنی معلومات اساس نه بکری بیخي دلته د انسان بوی میته. لکه سپي ته ډوډۍ دا رقم ورته راوړل شوې ده او د سپي دغه کاسې وینئ تاسو. په دغه ځای کې ساتل شوې ده. یعنی 2-3 سال شده که کشته. یعنی جک دولزک بود. امروز دولزک کل چیز رو میچم که بود. یعنی جک دولزک چپایی هم کل چیز آموزه بوده. او دغه یې هم ورور دی. نه پیسه میگیره نه پیس میگیره نه تونستیم که نه
لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.